افغانان همیشه دپاره ډېر زیات جنګي ذهنونه لري او د جنګ سره عادي خلک دي. که زه تاسو ته ووایم چې په دې باندې تقریبا 50 میلیونه ډالر خرچه شوي دي، تاسو به ډېر زیات حیرانه پاتې شئ او تپوس به کوئ چې دا څنګه کیدلی شي. خو زه به تاسو ته ووایم تقریبا په 1980 کال شاوخوا کې د امریکایي حکومت USAID ادارې په ذریعه باندې یونیورسيټي اف نبراسکا ته دا وویلې چې تاسو داسې یو کریکولم برابر کړئ د افغانانو لپاره چې دوی په سکولونو کې ماشومانو ته ویل کېږي، د ماشومانو نه واخله تر کالج د زندګۍ پورې ورته ویل کېږي. او په دې کتابونو کې په صفحو کې د مثالونو په ځای باندې کلاشنکوف، ټوپک، تمانچه، مرګ، دماکې، دغه شانتې جنګونه او دغه څیزونه ور واچوئ. د امریکایي حکومت دا کار په هغه وخت کې ځکه کوو چې د روسانو په خلاف هغه وخت کې جنګ روان و. امریکایي ویلې چې موږ د ماشومان همدغه طریقې سره په سکولونو کې اوس نه ټرین کړو، په غټوالي کې یو جنګي ذهنیت ولري او د روسانو په خلاف جنګونه وکړي. نو یونیورسيټي اف نبراسکا چې کومه وه دغه کریکولم جوړ کړ د افغانانو لپاره او بیا دا کتابونه افغانانو ته راولېږل. دا کتابونه چې کله د افغانستان سرحداتو ته راغلل، بیا دا کوم وارلاډس چې هغه وخت کې مثال په تور رشید رستم و، حکمتیار و، بلو داسې واړه هم پکې وو. نو د دې خلکو په ذریعه باندې دا کتابونه مې د افغانستان ته رادننه کول، په دې سرحدونو باندې د دې خلکو کنټرول و، دې ته به پیسې ورکړي او 2 ټرکه، 3 ټرکه، 4 ټرکه، 15، 10 دانې دا ټرکه به د کتابونو نه ډک افغانستان ته رادننه کړل او بیا دغه کتابونه به مفته په سکولونو کې ورکول ماشومانو ته. ماشومانو به دا کتابونه په سکولونو کې ویلې او دغه شانتې ټول ورځ به د دې نظر په ټوپک، په تمانچې، په مرګ، په دماکې، په بم او په دې څیزونو باندې لګېدی. نو د دې هغه ذهنیت داسې جوړ شو. ویل کېږي چې دغه کتابونه چې دوی کله چاپ کړل او بیا افغانستان ته رالېږل او په مختلفو مکتبونو کې دی ورکول، تقریبا 50 میلیونه ډالر دی په دې څیز باندې ولګول. څو کالو دپاره دی دغه پروژه وچوروله. خو کله چې د روس حکومت ووته د هغه ځینه، بیا د امریکا حکومت چې راغی، نو افغانان د هماغه جنګي ذهنیت والا وو. نو کمې کندې چې دی روسانو ته وهلې، هماغه کندو کې امریکایان په خپله بېرته ورپرېوتل. بیا خو څو کاله وروسته چې کله روسان بیا د دې نه ووتل، نو بیا څه وخت پس ورپسې امریکایان راغلل او امریکایانو چې کمې کندې روسانو ته ویستلې وي، په هماغه کندو کې بیرته امریکایان ورولوېدل. ځکه دې افغانان جنګي ذهنونه والا جوړ کړل د روسانو دپاره، خو څه وخت وروسته بیا پخپله راغلل او هماغه افغانانو بیرته امریکایانو ته شکست ورکړ. نو دې طریقې سره د افغانستان د خلک چې کوم دي، دې باندې ډېره زیاته خواري شوې ده چې دې څه طریقې سره جنګي ذهنیتونه والا کړي.